زه مجاهد یم، د الله د لارې یو نومورکی مجاهد، چا چې د اسلام او هیواد د استقلال په خاطر تن کښېښود، چا چې د ژوند ګردې خوښۍ په دې لار کې زار کړې. زما د وینو هره قطره د الله اکبر نعره ده او د افغانستان ولوله انګیز چغه ده. هوکې، زه یو نومورکی مجاهد یم، څوک چې اوس هم د شرعي نظام د حاکمیت، د ګران هیواد ارضي تمامیت، داخلي امنیت لپاره هر راز قربانۍ ته چمتو دی. زه د دشمن له داړو لاندې له دشمن سره په جګړه بوخت یم. زما مسؤلیت دی تر څو د دشمن دسیسې شنډې کړم او د ولس ارمانونو ته نجات ورکړم. زه سر ږدم تر څو تاسو له خپلو تنکیو بچیو سره په امن یاست. هوکې، زه د اسلام او د ګران هیواد یو ګمنام مجاهد یم. زما ساه د دې هیواد ده، باوري اوسئ، موږ سرونه ږدو تر څو تاسو محفوظ یاست.